سلامونه لیدونکو، هیله د روغ جوړ او صحتمند به وئ. څنګه کولی شو جیمیل جوړ کړو او جیمیل خرڅ کړو؟ یو نوی بوټ جیمیل فارمر پرو په نوم راغلی ده چې تاسو څخه هر جیمیل په 14 سنټه باندې اخلي. کار یې هم ساده او اسانه ده او ویډرا هم 100% درکوي. سره د ویډرا ثبوت مکمل راځي ویډیو ما سره تر پای وګورئ. دوستانو که څنګه ستاسو معلوم وي، موږ مخکې هم باټونه معرفي کړي وو چې جیمیلونه تاسو څخه اخیستل او کولی مو شو پیسې ترې وګټئ، چې هغې له جملې څخه یو جیمیل فارمر و، یو ایزی مانی بوکس و او جیمیل فارمر پرو چې نوی راغلی ده دا هم اوس فعالیت کوي او تاسو ته په جیمیل جوړولو پیسې درکوي. دې بوټ لینک مې تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی ده، په هغې به کلینک کوئ او بوټ به لومړی ځان ته سټارټ کوئ. چې سټارټ مو کړو دا ډول یو مینو لري دا بوټ، دې کې صرف جیمیل جوړو او خرڅوي. دې کار لپاره به په رجستر نیو جیمیل باندې کلیک کړو. دوستانو دلته ګورئ دی هر جیمیل چې د تاسو څخه په 14 سنټ اخلي. که تاسو چیرته جیمیل کې ریکاوري ایمیل اډ کړئ 14 سنټه که اډ نه کړئ 11 سنټه درنه اخلي. نو کار یې هم ساده او راحته ده. ښه په دې چې مو کلیک کړه دلته ګورئ دی موږ ته مشخصات راکوي، نوم، لاست نیم، جیمیل او د جیمیل کوډ چې دغه تاسو باید څنګه کوئ په جیمیل کې ورکوئ. زه راځم دا ټول ترې نه لومړی کاپي کوم او بیا به په همدې مشخصات ورته یو جیمیل جوړ کړو او د هغه پیسې به هم ترې ترلاسه کړو. ښه لومړی زه راځم کوډ یې، جیمیل یې، تخلص یې او نوم یې، دا ټول مې ترې کاپي کړه. کاپي چې موږ خپل جیمیل ته لاړ شئ دوستانو، یا هم خپل موبایل صفحه راټیټه کړئ، دغلته د سینس آپشن ده، په دې باندې کلیک کوئ، ډایرکټي تاسو د خپله د جیمیلو صفحه راځي. دغه ډول صفحه درته راځي، لاندې به راسئ، دلته به اډ اکاونټ باندې کلیک واخلئ ملګرو او دلته به ګوګل انتخاب کړئ. دا ګورئ ګوګل به ورته انتخاب کړئ او دلته به اوس موږ ورته څنګه کړو جیمیل جوړ کړو. ښه ما خپل کوډ هم ورکړو. نو اوس به دلته ورته په همدې مشخصاتو چې دی غوښتی موږ به یو جیمیل ورته تیاروو. دا ډول صفحه راځي، دلته به کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ، فور مای پرسنل یوز باندې به کلیک کوئ. دوستانو دلته لومړی کې تاسو څخه نیم و، نو نیم یې ما نه دا غوښتی و، صحیح ده. دلته اوس لاست نیم، د لاست نیم مې هم کاپي که، لاست نیم مې هم دا و، یو ځل یې ګورم چې درست ده، بلکل صحیح ده. نو نیکسټ آپشن وهمه. ښه نیکسټ آپشن مې ووهه. دلته اوس کال غواړي، کال سیزونه تاسو په خپله خوښه ورکوئ. زه 2000 ورکوم، میاشت هم، ورځ هم. جنډر ده، جنډر هم میل ورکوئ، فیمیل ورکوئ، ستاسو خپله خوښه د هغې باره کې دی څه نه دي ویلي. ښه اوس درېیم راځو د جیمیل. دلته به تاسو په دغه درېیم آپشن کلیک کوئ. په دې کلیک کوو نو دلته یې ماته چې ویلي په کوم مشخصات جیمیل جوړ کړه همغه نوم زه ورکوم. ګورئ دی دلته همدغه نوم له موږ څخه غوښتی و، نو دا مې ورکړه، نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته اوس کوډ رانه غواړي، کوم کوډ چې غوښتی و هغه به ورته ورکړمه. نو کوډ مې هم ورته ورکړه، بیا به هم په نیکسټ آپشن باندې څنګه کو کلیک واخلو دوستانو. نو دا کار چې مو کوو دی نه لاندې بعد درته دغه ډول بل آپشن راځي، دا به نیکسټ کوئ. لاندې دې برخه کې چې نیکسټ مې کو څنګه شو، ستاسو جیمیل جوړ شو، جیمیل به هم جوړ شي دوستانو. دوستانو جیمیل چې جوړ شو بیرته راځو بوړ ته، دلته په ډان باندې کلیک کوو، یعنې موږ څنګه که دا جیمیل مو جوړ کړو. نو دلته چې کانفرم کوئ، کانفرم باندې کلیک کوو، موږ کانفرم کوم. دی وایي چې آیا ریکاوري ایمیل دې ته اضافه کوئ، که اضافه یې کوئ 2 سنټه وایي ډېر درکوو. نو دا ستاسو خوښه ده، که چېرته حوصله لرئ اضافه یې کوئ 2 سنټه ډېر درکوي، که حوصله نه لرئ مې اضافه کوئ، ډن ووهئ 11 سنټه درکوي. خو زه درته طریقه ښیم چې څنګه اضافه کېږي. دلته دغه جیمیل اول ورته کاپي کوم، په دې کلیک کوم، خپله کاپي شو. اوس به لاړ شو، څنګه به وکړو، موږ به لاړ شو خپل ایمیل ته. دوستانو زه خپل جیمیل اپلیکیشن ته راغلم، دلته به په دغه ګورئ یو نښه غوندې یا ایم لیکي یا ستاسو عکس یا بل څه، په ده به کلیک کوئ. په دې چې م کلیک کړه دلته به منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک واخلئ دوستانو. نو دلته اوس تاسو ګوګل اکاونټ واځېږي او دلته موږ کولی شو ریکوري ایمیل د دې لپاره اډ کړو. نو دلته دا ډول آپشن راځي، دلته راځو د سیکیورټي برخه به را پیدا کړو. زه دلته راځم سیکیورټي برخې ته. نو په سیکیورټي برخه کې به دې ته موږ څنګه کړو، دا به ور اډ کړو ورته. دغه سیکیورټي برخه ده، سیکیورټي ان ساین، په دې به کلیک کړو. لاندې راځو دلته دوستانو ګورئ ریکوري فون او ریکوري ایمیل. ریکوري ایمیل دی غوښتی او موږ په د اخرني کلیک کوو ریکوري ایمیل. نو دلته به څنګه کوو، موږ به ورته ریکوري ایمیل اډ کوو. نو په دې ما کلیک کړه، دلته اوس د ریکوري ایمیل صفحه ماته راوازېږي. ښه دا ډول راځي، موږ نه لومړی وریفای غواړي چې وایي دا اکاونټ ستاسو ده. نو زه خپل موبایل فینګر وهم تر څو دا صفحه واضح شي. ښه دا راوازه شو دوستانو. اوس دلته به تاسو په دې اډ ریکوري ایمیل باندې کلیک واخلئ. په دې چې مو کلیک کړه کوم ایمیل چې هغه یې راکړی و، مثال زه ورته هغه دلته وهم. چې مو ووهه سیو آپشن باندې به کلیک واخلئ دوستانو. دغه ډول صفحه تاسو ته راځي. دلته ریکوري ایمیل ته وایي یو کوډ چې تاسو کینسل ووهئ، بس خلاص کار وشو.
نو څنګه شو ریکوري ایمیل درته اډ شو ملګرو. ریکوري ایمیل چې مو هلته اډ که بیرته به بارډ ته راشئ او ډن آپشن باندې به کلیک واخلئ. نو ګورئ تقریبا د 14 ویلي وو فکر کوم 12 ورکوي. 12 سنټه به ستاسو هولډ بیلانس ته څنګه شو اضافه شوله. که د بیلانس په آپشن کلیک کوئ دلته به تاسو ته هولډ آپشن کې 12 سنټ وي. نو دغه بیا دوستانو یو څه ټایم په هولډ کې هغې نه بعد بیا اصلي بیلانس ته تاسو کولی شئ پې آوټ هم کوئ. نو دغه طریقه هم یې کولی شئ ریکوري اډ کوئ هم بغیر له ریکوري ترېنه 11 سنټه ترلاسه کوئ. دی له دی نو دا یو بارډ دا و دوستانو. دومه مخکې معرفي کړي. اوس به تاسو وایئ چې دی کې بهترین کم یو د کم یو اسانه ده. دوستانو ما دا درې واړه کارولي، درې واړه فعلا فعال دي، خو دی کې ښه بارډ چې ده ایزي مانی بوکس ده دوستانو چې دا نه ریکوري ایمیل غواړي تاسو څخه او نه کوم بل څه، صرف همدا پر جمیل باندې تاسو ته 10 سنټه درکوي. صحیح ده څنګه چې ګورئ 10 سنټ ورکوي او دی چې دا پیسې هم تقریبا نیم ساعت په هولډ کې هغې نه بعد تاسو ته د ویډرا اجازه هم درکوي. نو دغه درې باټول نو درې واړه په یو طریقه کار کوي، خو اسانه کار پکې د ایزي مانی بوکس والا ده. زه د ټولو لینکونه تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم، هر یو کې مې زړه کار کوی شي. اوس راځو ویډرا ته. له دې درې واړو به زه تاسو ته ویډرا وکړم او د درې واړو ویډرا پروف به در سره شیر کړم. ښه نو دوستانو راځم زه به پې کلیک وکړم او دلته به ترې ویډرا ترلاسه کړو. اول جمیل فارمر باندې کلیک کوم چې درته وښیم دا هم فعال ده. نو دلته زه راځم اول به خپل بیلنس وګورو. ګورئ ما سره 11 سنټه بیلنس موجود ده. پې آوټ باندې کلیک کوم او دلته غواړم پایر اکاونټ ته ولېږم. پایر انتخابومه. پایر مې انتخاب کړ نو خپل پایر آی ډي مې ووهله. ګورئ پې آوټ مې سکسسفولي شو. نو دی نه به یو څو ساعت کې راورسېږي. راځم دا بل بارډ ته ایزي مانی بوکس ته. دلته هم څنګه چې ګورئ زه $1.09 بیلنس لرم. دلته هم ویډرا کلیک کوم، پایر ته ویډرا کوم. دلته مې پایر آی ډي ورته ورکوم، دا ورته سینډ کوم. نو دلته اوس اماونټ غواړي مینیموم $1 ده. زه ورته 1.09 لیکم، ټول ته ویډرا کوم. نو دا مې ورته ولیکي سینډ کوم. نو دلته هم ګورئ زما ویډرا ریکویسټ سبمیټ شو. دا به یو 2 ساعتو کې زما پایر اکاونټ ته ورسي. راځم دریم ته جمیل فارمر پرو ته نوی روبوټ. دلته هم بیلنس هم ګورئ 99 سنټه لرم. په پې آوټ باندې کلیک کوم او دلته دوه طریقې USDT بیپیشل او USDT ټون لري. نو زه USDT بیپیشل انتخابوم، اسانه او راحته ده. په دې کلیک کوم. زم بایننس نه مې اوس ادرس راخلم د USDT بیپیشل. دوستانو ادرس مې راواخیسته، به ورته دلته پیسټ کړم او دا به سینډ کړم. نو اوس دلته دی وایي چې اماونټ ولیکه. اماونټ به ولیکو او ویډرا فیس نه لري، فری ده. مینیموم ویډرا هم 10 سنټه ده، یعنې یو جمیل چې جوړ کړئ ویډرا کوی شئ. زه ورته 99 سنټه لیکم. 99 سنټه مې ولیکو. نو ګورئ پې آوټ مې دی کې هم ولګېد. دا به هم یو ساعت کې اپروف شي. نو دا ویډرا چې راغلی دوستانو زه تاسو ته ښیم فعلا ویډیو سکیپ کوم. ښه نو ملګرو زما ویډراګانې بعد له یو 2 ساعتو له ټولو باټونو څخه راغلی. راځم اول به په باټو کې درته ثبوت دروښیمه چې دلته هم تاسو ته بیا میسج درکوي. دا ګورئ زما ویډرا پیمنټ سینډ شوی 99 سنټه زما بایننس ته، چې په دا څنګ کې هم تاسو ورسره عکس کتی شئ. زما بایننس ته 99 سنټه راغله. دی له لومړی باټ راځم ایزي مانی بوکس ته. دی کې تاسو کتلی شئ چې $1.09 مې ویډرا وهلې او دی هم ویډرا څنګه کړې ما ته رالیږلې. په دا څنګ کې پایر کې ګورئ پایر اکاونټ کې ثبوت چې ما ته $1.09 راغلی. جمیل فارمر ته راځم. دی هم ګورئ میسج راکړی ستاسو دا پې آوټ چې دا سکسسفولي شوی ده 11 سنټه ستاسو پایر وایلټ ته، چې په څنګ کې ګورئ ورسره پایر وایلټ نه هم ما ته میسج راغلی چې $2 راغلی. نو دا درې واره باټونه دوستانو فعال دي او کولی شئ پکې کار وکوئ. جمیل جوړ کړئ، جمیل خرڅ کړئ او پیسې وګټئ. بلند پاتې شو ځینې ملګري وایي چې څنګه کوی شو نامحدوده جمیل جوړ کړو. ګورئ دوستانو جمیل داسې قانون لري چې تاسو نشئ کولی نامحدوده جوړ کړئ. کله چې تاسو په یو موبایل کې 15 جمیله 4 جمیله جوړ کړئ، بیا بعد له هغې تاسو څخه نمبر غواړي. بیا د حل لاره دا ده چې تاسو 3 ورځې 4 ورځې انتظار وکوئ، بیا تاسو څخه نمبر نه غواړي. او بله طریقه ده که تاسو سره په څنګ کې یو اضافي موبایل وي، هغه کې 15 جمیله جوړ کړئ، بعد له دې چې تاسو څخه نمبر وغواړي تاسو هغه موبایل رسټور کړئ. کله چې رسټور کړئ بیا کولی شئ 15 جوړ کړئ. بیا مثال نمبر غواړي بیا رسټور کړئ. نو دې کار لپاره اضافي موبایل که بیکاره در سره بیا کولی شئ نامحدوده روزانه جوړ